بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منصرہ پښتو اکیډمي لخوا زه محمد محسن د ویډیو لیکچر سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مینوالو نننۍ ویډیو کې د غني خان په متعلق موضوعي سوالاتو په هکله خبرې کیږي کوم چې لیکچرشپ دپاره SS MA BS وایوا یا CSS امتحاناتو دپاره ضروري دي. یعنی دا کوم چې سوالات وي موضوعي دا هر قسمه پښتو پرچې غني خان په متعلق کوم پرچه وي هغه کې راځي یا کوم چې پبلک سروس کمیشن پرچه وي یا غني خان په متعلق داسې کوېسچنونه به راځي. چونکې نننۍ ویډیو غني خان په متعلق موضوعي سوالات دي لہذا نننۍ ویډیو کې غني خان په متعلق موضوعي سوالاتو په حق خبرې کیږي. نور کوم چې موضوعي سوالات دي هغه زه تاسو نه ډسکس کوم، صرف غني خان په متعلق کوم چې ضروري سوالات دي کوم چې تاسو عام تپوسونه کیږي په امتحانونو کې هغه ډسکس کوم او امید لرم چې تاسو زموږ ویډیوګانې شیر کړئ چې نور خلکو ته فایده وشي. راځئ خپل لیکچر په غاړه سکرین باندې تاسو ته ښکاري. اولنی کوېسچن دی غني خان پلار نوم څه دی؟ غني خان پلار نوم څه دی؟ د دې جواب دی فخر افغان، عبدالغفار خان یا باچا خان. یعنی عبدالغفار خان د غني خان پلار نوم دی او دې ته ادبي دنیا کې باچا خان د دې تخلص دی. زیاتره دا باچا خان په نوم مشهور دی. د غني خان د پیدایش کال ډیش دی؟ د دې جواب دی 1914 عیسوي. دا غني خان پورا نوم ډیش وا؟ عبدالغني خان. نیکسٹ غني خان کوم کلی کې پیدا شوی و؟ امتیازو 400. دا غني خان یکی یو زوی نوم ډیش دی؟ یعنی غني خان یو زوی وي هغه نوم څه دی؟ د دې جواب دی فریدون. دا غني خان د کوردانۍ نوم ډیش دی؟ یعنی د غني خان کوم چې ښځه وه هغې نوم څه دی؟ د دې جواب دی روشن خان. یعنی غني خان کوردانۍ نوم روشن خان دی. نیکسٹ د غني خان اولنۍ شعري مجموعه ډیش ده؟ د دې جواب دی پنجرې چغار. یعنی پنجرې چغار د غني خان اولنۍ شعري مجموعه ده. غني خان د کوم صنف شاعر ګڼلی شي؟ د دې جواب دی نظم. یعنی غني خان چې زیاتره کوم چې شاعري ده هغه نظم کې کړې ده نو دې په هکله موږ دې ته نظم شاعر ګڼلی شو. دا غني خان کوم یو کتاب جیل کې هم لیکلی و؟ یعنی دا جیل ته هم تللی و خو هلته خپل وخت ضایع نه کړی دی بلکې هلته هم لیک کړی دی خپل قوم له بیدارولو لپاره. نو جیل کې د دې کوم یو کتاب تخلیق کړی دی؟ د دې جواب دی پنجرې چغار. نیکسٹ غني خان د هریپور جیل کې په کال ډیش کې قید و؟ یعنی د هریپور جیل کې کوم کال کې قید و؟ د دې جواب دی 1949. دا غني خان د فنون لطیفه او جرنلزم د ټولو نه مشهور استاد ډیش وا؟ د دې جواب دی ټیګور. نیکسٹ دا باچا خان څومره زامن و؟ یعنی فخر افغان، عبدالغفار خان څومره زامن و؟ جواب دی 3. دا غني خان د باچا خان ډیش زوی وا؟ مشر. یعنی باچا خان 3 زامن و ټولو نه مشر زوی نوم غني خان و. یعنی غني خان د باچا خان مشر زوی و. دا غني خان کشر وروڼو نامې څه دي؟ یعنی غني خان کوم چې کشر وروڼونه دي هغو
څه نامې دي هغې نومونه څه دي؟ د دې جواب دی عبدالولي خان، پروفیسر لال خان یا دیتا لالی خان هم مونږ ویو نه عام طور سره. نیکسٹ دا غنی خان استاد د ټیګور لیکلی کتاب چې په کال 1913 عیسوي کې د ادب د ټولو نه لوی اعزاز او انعام نوبل پرایز اخیستی وه هغه ډیش دی. یعنې دا غنی خان استاد ټیګور چې د دې یو شکار کتاب لیکل دی هغه کتاب په وجه دی له نوبل پرایز هم ملاو شوی دی ټیګور له. نو هغې کتاب نوم څه دی؟ نو د دې جواب دی گیتا انجلی. دا غنی خان استاد ټیګور ډیش وه بنګالی وه، یعنی غنی خان کوم چې استاد ټیګور هغه بنګالی وه. نیکسٹ دا غنی خان د زوی فریدون دوه زامن ډیش اور مشال دی، یعنی یو خو مشال زامن او بل کوم یو د دې جواب دی برام، یعنی بل زامن برام غنی خان. غنی خان ته د اشنغر ډیش ویل کیږي، د دې جواب دی رنگین ملنګ، یعنی اشنغر رنگین ملنګ غنی خان ته وایي. غنی خان په باطن کې د شاعري نه علاوه یو ډیش هم وه، جواب دی مصور، یعنی شاعرۍ نه علاوه هغه مصوري هم کوله، مجسمې هم جوړولو، ډېر ښه شکار مجسمې هم د دې جوړولو غنی خان. نیکسٹ باچا خان خپل زوی غنی خان د انګریزي امریکایي اثر ختمولو په خاطر ډیش کې داخل کړو، جواب دی شانت کیتن. غنی خان په کال ډیش عیسوي کې د متحده هندوستان د پارلیمنت د ټولو نه کم عمره غړی وټاکل شو، جواب دی 1935. نیکسٹ په 4 جولای په کال ډیش کې غنی خان گرفتار، جایداد یې ضبط او 6 کاله قید کړی شو، یعنی کوم یو کال و چې غنی خان گرفتار شو او جایداد یې ضبط کړی شو او 6 کاله قید و، جواب دی 1948. غنی خان په انګریزي ژبه کې هم یو کتاب ډیش لیکلی دی، د دې جواب دی دی پټان، یعنی دی پټان یو کتاب دی شکار غنی خان چې د انګریزي ژبه کې غنی خان تخلیق کړی. نیکسٹ غنی خان 10 جماعت په امتیازو کې د پاس کولو نه پس په ډیش کې داخل کړی شو، جامعه ملیه دهلیه، یعنی د جامعه ملیه دهلی کې داخل شو 10 جماعت نه پس بیا د دې خپل تعلیم جامعه ملیه دهلی کې ترلاسه کړه. غنی خان اعلی تعلیم د پاره د انګلند نه علاوه ډیش ته لاړ، جواب دی امریکې ته، یعنی غنی خان معیاري تعلیم اعلی تعلیم حاصلولو لپاره انګلند نه علاوه امریکې ته هم تللی و. غنی خان به یو مشهور کالم ډیش لیکلو، جواب دی ګډې وډې، یعنی ګډې وډې په نوم غنی خان یو کالم لیکلو. نیکسٹ فانوس د چا شعري مجموعه ده؟ جواب دی غنی خان. ای زما وطنه د لرغونو خزانې زما، ستا هره دره کې دي د تورو نښانې زما، دا ترانه چا ده؟ د دې جواب دی غنی خان، یعنی عبدالغنی خان دا ترانه لیکلې ده، دا یو شکار ترانه وه او ډېر مشهور شوې وه. نیکسٹ غنی خان کلیات د کوم ځای نه چاپ شوی دی؟ د دې جواب دی افغانستان. ادبي دنیا کې لیونی او فلسفي په نوم کوم شاعر یادیږي؟ د دې جواب دی غنی خان. په کال 1995 کې د غنی خان ټولو شعرونه په کومه نامه چاپ دي؟ یعنی ټول شعرونه کوم په نامه چاپ دي غنی خان؟ د دې جواب دی لټون. لټون د دې کلیات دي، مجموعه ده شاعري چې هغې کې ټول شعرونه غنی خان چاپ دي لټون کې. نیکسٹ د حکومت پاکستان له اړخه غنی خان ته ستاره امتیاز ایوارډ کله ورکړی شوی و؟ یعنی ستاره امتیاز ایوارډ غنی خان له ملاو شوی وه، د کله ملاو شوی وه؟ د دې جواب دی 1980.
غنی خان په دنیا کې 10 کاله ژوندی وه، یعنی غنی خان په دنیا کې څومره کاله ژوندی وه، د دې ټول ژوند څه کاله جوړیږي؟ د دې جواب دی 82 ایئر، 82 سال. دا غنی خان د مړنې نیټه ډیش ده، یعنی غنی خان کوم تاریخ وفات شوی دی، د دې مرګ نیټه څه ده؟ د دې جواب دی 15 مارچ 1996. 1996 کې دغه دنیا نه ده رخصت شو. نیکسټ مینوالو، دا نننۍ ویډیو وه چې نننۍ ویډیو کې موږ د غنی خان په متعلق کوم چې مروزي سوالات دي هغه باندې رڼا اچولې ده، او امید لرم چې دغه مروزي سوالاتو نه تاسو ښه استفاده واخلئ او دغه الفاظو نه تاسو مالا اجازت ورکړئ. والسلام.